سلامونه ملګرو په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ او ژوند ته وتازه یې. نن را سره یاسر شینار صاحب، عبدالرحمن مظهري صاحب او زما نه شعرونه واورئ او دغه کم غزل یې لنډ بهر غزل دی چې ته د کاره مه راځه، ته د کاره مه راځه، ته د کاره مه راځه، ای بېزاره مه راځه او ډېره مزدوري وکړه، ډېره مزدوري وکړه، بې دیناره مه راځه، ماله لوپټه راوړه، ماله لوپټه راوړه، تش د ښاره مه راځه او ټول در باندې پوه دي، ټول در باندې پوه شو، کوږ په لاره مه راځه او دلته ادمخور اوسي. شعر دي دواړو ته ډالۍ تاسو دواړو ته چې دلته ادمخور اوسي او خدای د پاره مه راځه او زړه له مې ټکور راوړه، بې سینګاره مه راځه او نن خو ورته ووایه، نن خو ورته ووایه بې اظهاره مه راځه او دلته به دې مړ کړي څوک. اخري شعر دی چې دلته به دې مړ کړي څوک یا چیناره مه راځه. زړه کې ذکر لوی ثواب، لاسو کې تسبیح یا زړه کې ذکر لوی ثواب، لاسو کې تسبیح یا دا د دې ملک بچي، دا د دې پدیر یا دا د دې ملک بچي، دا د دې پدیر یا او ځان په غرمو وسیزي بیا کوي د شپې ریا، ځان په غرمو وسیزي بیا کوي د شپې ریا، زړه مې په یو پړق وچوي وینم د هغې ریا، زړه مې په یو پړق وچوي وینم د هغې ریا او خدایه ته مې وبخه، خدایه ته مې وبخه، خدایه که بخیر یا او ټوله شپه ګناه روا، ټوله ورځ توبې ریا، ټوله شپه ګناه روا، ټوله ورځ توبې ریا، یم مظهره غلی شه خدای پاک ته نارې ریا. هغه وختو چې کولې به دا خبرې، د مرګ نه پس مې په رښتیا شوې د بابا خبرې، او دومره درانه درانه بوجونه به تا نه وي وړي، څومره چې ما وړي په زړه دي یاره ستا خبرې، دومره درانه درانه بوجونه به تا نه وي وړي، څومره چې ما وړي په زړه دي یاره ستا خبرې، او غوږ کې اذان یې ورته وکړو چې پیدا شو کله، اوس پښې نه لګي د کلي د ملا خبرې، بیا ووایه یاره بیا یې ووایه، غوږ کې اذان یې ورته وکړو چې پیدا شو کله، اوس پښې نه لګي د کلي د ملا خبرې، او هغې ته پته ده چې زړه ته یې پې دردونه رسي، راته اوس نه کوي ریبار د بې وفا خبرې، هغې ته پته ده چې زړه ته یې پې دردونه رسي، راته اوس نه کوي ریبار د بې وفا خبرې، او عمر مې کم خو غمونو بوډا کړی ومه، هر چا کولې ما د یان ته د همسا خبرې. عمر مې کم و